السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روز جوړ به وي او د ژوند په مزو کې. ګرو نوی ویډیو کې درته هرکلی مرګرو افسوسناک واقعیا مخې ته راغلی دی. د سواد سره تعلق لرونکي یو چې ډیر په بېدردۍ سره قتل کو. آیا دا چا قتل کو او د دې قاتلان څوک دي او د مور او د څه خبره ده چې آیا دا چا قتل او د باره د قتل باره کې پولیس څه وایي. مرګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو پوره وګورئ چې مکمل معلومات ورنوالي. ګرو که تاسو زموږ په چینل چې تنی وي نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوی ویډیو راځي چې هغه تاسو ته تر زره د سره د ټالی نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نظر تر زره خبرېږي. مرګرو ډیر افسوسناک واقعیا مخې ته راغلی دی. د سواد سره تعلق لرونکي یو ځوان چې چا نن سار سبای ډیر زیات په بېدردۍ سره قتل کو. مرګرو دا سار سبای په موټر سایکل باندې ډیوټي ته د واجه هغه یو په مالی باندې تیریدو یو کوسس باندې تیریدو چې په هغه باندې چا هوایي فایرینګ کو او دا ډیر زیات زخمی شو او ولګیدو. دا غینه بعد د هسپتال ته راوړل خو د دوی ګولۍ په سر باندې لګیدلې وي او د ډاکټر دا بنا و چې آیا دا چا په زور باندې وشتل او بیا هغې نه بعد او چا چې ویشته دی هغې ورنه تښتېدلي. موقع باندې هېڅ کم نه و. هغې نه بعد د کلي خلکو د هسپتال ته وړل او هسپتال دا وفات شو. هغې نه بعد یې کور ته پولیس هم دا وینا وه چې آیا موږ تفتیش شروع کړی چې آیا دا دومره ظلم چا وکړو چې دا یو ځوان چا قتل کړو. د مور او د پلار دا وینا وه چې آیا زموږ چا سره هېڅ قسمه دښمني نه وه نو موږ ته دومره غټ ضرر ولې راورسېدو. موږ د حکومت نه او د پولیس نه ودی او زموږ ورته دا ینه دی چې آیا زموږ ته زموږ دښمن زر تر زره راښکاره کړي چې آیا زموږ سره دومره غټ ظلم چا وکړو. موږ ځوان زوی قتل کو. آیا د خود قسمه چاته نقصان او ضرر نه دراسي چې موږ سره دومره ظلم و چې موږ باندې اسمان را پریوتو. زموږ دا خول ول زوی او یو مزدور کار زوی موږ لولي وفو قتل کو. آیا زموږ دومره چا سره څه بدی و چې زموږ په ګناه زوی قتل کو. مرګرو زموږ نور ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب. موږ کوم باندې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره درسي. والسلام.